د اسټرالیا بیگ باش لیگ راتلونکي پړاو ته د ګڼو افغان لوبغاړو نوم لیکنه. له افغانستان سره د اسټرالیا کرکټ بورډ له لوري د لوبلړیو له لغوه کولو وروسته لا هم 19 افغان لوبغاړو د دغه هیواد مشهور سوداګریز لیگ بیگ باش ته نوم لیکنه کړې. د رحمان الله ګربز، فضل حق فاروقي، فرید ملک، مجیب زدران، نور احمد، قیس احمد، محمد شهزاد، حمزه هوتک او الله محمد غضنفر په ګډون یو شمیر ځوان لوبغاړو چې سږکال په شپږیزې لیګ کې هم ښه وځلېدل بیگ باش ته نوم لیکنه کړې ده. د بیگ باش راتلونکی 15 پړاو د روان کال د دسمبر په 15 پیل او د راتلونکي 2025 کال د جنورۍ په 22 پای ته رسیږي. هر کال د بیگ باش په لیگ کې د راشد خان په ګډون یو شمیر مشهور افغان لوبغاړي لوبیږي، خو له افغانستان سره د لوبلړیو له لغوه کولو او ځنډولو وروسته راشد خان یاد لیگ سره پریکون اعلان کړی. راشد خان چې د بیگ باش لیگ له ایډلایډ سټرایکرز سره لوبېده، هر کال دغې لوبډلې له ځان سره ساتلو، خو نوموړی له 3 کالو راهیسې په دې لیگ کې نه دی لوبېدلی او هر کال یې د لیگ له پیل وړاندې د نه لوبېدو پریکړه اعلان کړې. ښاغلي خان د بیگ باش لیگ 6 پړاوونه لوبولي چې په 9 لوبو کې 98 وکټې اخیستې دي.